سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي د تیر حکومت ځینې سفیران د افغانستان د سفارتونو وسایل پلوري. امیر خان متقي د بهرنیو چارو وزارت په خبري غونډه کې ویلي دي هر هغه چا چې افغانستان کې ماتې خوړلې ده په خبره یې بیا افغانستان ته زړه نشي کوي. امیر خان متقي ویلي دي چې هیڅوک هم نشي کولی په افغانستان باندې یرغل وکړي او نه چاته اجازه ورکوو چې افغانستان خاورې ته بد وګوري. هغه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي که چا هم په افغانستان باندې یرغل کړی ده او دلته راغلی دي او خپل ارمانونه یې نه دي پوره سوي او تاسو د هغوی انجام لیدلی دی او په راتلونکي کې به یې چاته هم اجازه ورنکړو چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او د افغانستان خاورې ته راسي. بلې خوا د په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسیلي نمبنسیا وایي ټوله پړه په طالبانو اچول د حل لاره نه ده. واسیلي نمبنسیا افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته دغه راز ویلي دي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو سره سره افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخ نیول سوی دی او په خبره حکومت یې نه دی پرځېدلی. د روسیې استازي دغه غونډه کې له اسلامي امارت سره د هر ډول فشار پرته په خبرو اترو ټینګار کړی دی او د اسلامي امارت د استازو ملاتړ کړی دی او له بهر هیوادونو نه غوښتي چې طالبان په حقه دي او تاسو ته نه ده پکار چې ټوله پړه په طالبانو واچوي. د افغانستان په اړه یې دا خبرې په یو خبري کانفرنس کې کړې دي او دغو خبرو ته یې د طالبانو مشرانو د حق وینا ویلې ده او له هیوادونو دوی هم غوښتي دي چې باید په دغو خبرو باندې عمل وشي او ویلي دي چې په دغه غونډه کې دغه خبرې د افغانستان لپاره قیمتي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.